طالبانو د بامیان ولایت غندک او سیغان ولسوالۍ نیولې. د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو د پرمختګونو پر دوام له بامیان ولایت څخه ورکړل شوي راپورونه وایي چې طالبانو د یاد ولایت دوه نورې ولسوالۍ غندک او سیغان هم په خپله ولکه کې راوستي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې تېره شپه د سیغان ولسوالۍ مرکز امنیه قومندانۍ او ټول ملحقات د طالب ځواکونو لاسته لوېدلي. دولتي ځواکونه له سیمې تښتېدلي، 3 ټانګونه، 2 رینجر او په پراخه کچه وسلې او مهمات هم د طالبانو لاسته ورغلي دي. مجاهد د غراس په یو جلا ټویټ کې د یاد ولایت د غندک ولسوالۍ د نیولو خبر هم ورکړی دی. د مجاهد په خبره دولتي ځواکونه تښتېدلي، د ولسوالۍ مرکز یوه ستره قرارګاه، 3 پوستې، بازار او ټول تاسیسات د طالب ځواکونو لاسته لوېدلي دي. د ویلو ده چې دا له تېرې ورځې راهیسې د بامیان ولایت 3مه ولسوالۍ ده چې د طالبانو تر ولکې لاندې راځي. طالبانو تېره ورځ د یاد ولایت د کوهمرد ولسوالۍ د نیولو خبر هم ورکړی و.